وجود دی پاڼې واغوندي سپرلی دی عام شي. وجود دی پاڼې واغوندي سپرلی دی عام شي. سړی د هر چا له خاص نشي سړی دی عام شي. او ځکه باچا شومه اول حکم به داسې کوم. ځکه باچا شومه اول حکم به داسې کوم. ګلاب نارګس غټول لالا لونګ بوبری دی عام شي. او چې حال دې کېښودو نو خود به په تیارو کې ګرځم. چې حال دې کېښودو نو خود به په تیارو کې ګرځم. دا دې خو دا مطلب کېدو چې ترکمې دې عام شي. او زه د لالي په خاص کېدلو باندې هم نه یم خوښ. زه د لالي په خاص کېدلو باندې هم نه یم خوښ. زما نظر دې ورته خاص شي او لالي دې عام شي. ګرانو مینوالو احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. پروګرام د هنداره زه یم اریان د وړ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي او داسې وخت په وخت تاسو سره معرفي کوو. نن راغلی یو د شمالي وزیرستان دوسلي کلي ته چرته چې الهام وزیر صاحب ژوند کوي. نن به د الهام وزیر صاحب نه د ادبي هلو ځلو په هکله پوښتنې کوو او شعرونه به هم ورنه اورو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې الهام صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. مننه، تشکر اریان داور صاحب. ډیره مننه مو کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې دومره وخت وایستلو چې سړی خپل ځان ته موزګار نه وي، خو تاسو راغلی او موږ مو یاد کړو او دلته دې زموږ د کلي د مازدیګر ته مو ځان راورسوو. په دې باندې موږ بیا یو ځل تاسو شکریا ادا کوو او بیا درته هرکلی وایو. مننه. لکه څنګه الهام صاحب په ادبي دنیا کې تاسو د الهام په نوم پیژندل کیږئ، که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پیژنګلو وکړه نو دا به ډېره ښه وي. زما خپل نوم لقمان حکیم دی او تخلص مې الهام وزیر دی او د 14 ټولګي پورې مې زده کړې کړي دي. پښتو کې مې ماسټري کړې ده او د هغې نه پس دلته د کام د ماشومانو د سر سړه کول لګیا یو او بس دغه دی، دا زموږ مشغولتیا ده او دا هم کار دی. ډېره ښه ده. د ادبي زده کړې مو له چا نه کړي دي؟ استاد مو څوک دی؟ ادبي زده کړې خو مې باقاعده استاد نه دی ساتلی، خو بیا چې کله زه داسې شوم چې ماته پته ولګېده چې زه شعر لیکلی شم، نو کلي کې ما سره مشران شاعران وو، اکرم وزیر چې ما سره ناست دی څنګ کې او عادل وزیر، هغې سره به مې وخت په وخت ناسته کېده. خو په هغې مې تنده ماته نه شوه ځکه چې کله به د هغې سره داسې و چې مصروفیات زیات دي، وخت به نه و ورسره او کله به سړی خپل ټیم نه شو استی. په باقاعده توګه باندې زه پېښور یونیورسټي ته لاړم، هغه ځای نه مې ریګولر وکړه ایم اے مې وکړه پښتو کې، نو هلته بیا ما ډېر څه زده کړه. ډېره ښه ده. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي چې هغې سره تاسو ناسته پاسته ده؟ ادبي تنظیمونه خو داسې دي چې اول وحدت پښتو ادبي ټولنه وه، هغې سره مې ناسته پاسته کوله چې لا زمونږ د وطن داسې حال نه و، امن و. میرانشاه کې به غونډې کېدې او بیا پېښور کې چې کوم دی د ډپارټمنټ په سطح باندې تتره، هغې سره بیا داسې چې پېښور کې به غونډې کېدې، بوټ بازار کې یو ټولنه وه، هغې سره به وم. او وروستو په دې وروستیو کې بیا بنو کې مونږ خپل یو تنظیم جوړ شو، وزیرستان ادبي فورم، هغې زه مرستیال صدر یم. بس دغه دی، د دې هغه سره ټولنو سره زما دغه دی اړیکې. ډېره ښه ده. د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ د شاعرۍ آغاز خو داسې دی چې زه ما ته غالبا داسې یادېږي چې زه 8 9 جماعت کې وم، رزمک سکول کې وم
همدغه ځای نه بس ما یو نظم لیکلی و، هغه داسې مزاحیه غوندې نظم و. بس بیا ما ته دلته اوس مې چې نام درته واخیستو، عادل وزیر هغه وی چې بس ته شاعري کولی شې ته یې کوه. تقریبا څه موده وه 1999 د دې ټیم نه. ډېره ښه ده. نو دا خو ډېر وخت وشو چې تاسو د ادبي دنیا ته راغلي او ادب سره مې تعلق دی، تقریبا 18-19 کاله به کېږي. نو دا به مې ډېر مواد جمع کړي وي. آیا تاسو کتاب هم لرئ؟ کتاب مو هم چاپ دی او که نه مو دی چاپ نو ولې مې بیا نه دی چاپ کړی؟ او دا سوال شته او دا سوال زما په ذهن کې خپل هم دی چې ولې مې لا نه دی چاپ کړی او خلک هم رانه دا تپوس کوي. خو خبرې ډېرې وي، مواد شته دي ډېر دي، د 2 کتابونو پورې راسي تقریبا، او نثر کې هم شته را سره، څه افسانې مې لیکلي دي او یو کتاب هم تیارېږي، او غزل باندې د نظم چې کوم دی نظم کې زما سره شاعري شته د 2 کتابونو تقریبا. خو لا زه ورته دغه نه یم چمتو نه یم، بس فیصله مې نه ده کړې چې زه یې چاپ کړم. خدای دې وکړي چې ته دې ته وتوانېږې چې کتاب چاپ کړې. داسې کوم یو صنف دی، غزل دی، نظم دی، نثر دی چې تاسو کار هم ډېر پکې کړی دی او تاسو ته خوند هم درکوي؟ لنډ به درته ویم، غزل مې ډېر خوښ دی، غزل خوند راکوي ځکه چې دې کې لمن یې ستره ده، هر څه پکې ځایولی شي. نظم خو داسې وي چې لمن یې تنګه وي، البته نظم هم لیکم خو غزل مې ډېر خوښ دی. ډېره ښه ده. خبرې خو الهام صاحب ډېرې وشولې، اوس نو که زموږ مینهوالو سره خپل کلامونه شریک کوي نو دا به ډېره ښه وي. مننه. د ملګرو په اجازه او ستاسو په اجازه د یو کلام دی چې زه د غره نه دې خواته څوک بل د غره نه اخواته، څوک بل د غره نه اخواته، زه یم ارغوان ها سنبل د غره نه اخواته. مننه. زه د غره نه دې خواته څوک بل د غره نه اخواته، زه یم ارغوان ها سنبل د غره نه اخواته. او ستا وجود د غره غوندې او تا چې زلفې شاته کړي، او تا چې زلفې شاته کړي، زه به داسې وایم چې ځنګل د غره نه اخواته. مننه. مننه. ستا وجود د غره غوندې او تا چې زلفې شاته کړي، زه به داسې وایم چې ځنګل د غره نه اخواته. وګوره د غرونو لیونی شولې که نه شولې، وګوره د غرونو لیونی شولې که نه شولې، ولې دې په زړه کې څوک ساتل د غره نه اخواته. مننه. د اخري شعر دی چې یو شعر بل هم شته، دا مې پښتونخوا ده او دا ډېره په ما ګرانه ده، او دا ډېره په ما ګرانه ده، دا مې پېښور دی او کابل د غره نه اخواته. مننه. دا مې پښتونخوا ده او دا ډېره په ما ګرانه ده، دا مې پېښور دی او کابل د غره نه اخواته. او نه الهام د ښار خلک د غره خلک پاگل بولي، نه الهام د ښار خلک د غره خلک پاگل بولي، بیا چیرې ونه لیکي غزل د غره نه اخواته. واه واه الهام صاحب ډېر زبردست. داسې په یوه کلام خو مې چرته هم نه پرېږدو، ولې چې د ډېر لرې نه درپسې راغلی یو، بلها مزل مو اوږد مزل مې کړی دی، ډېر درپسې ستړي شوي یو، دلته راغلی یو، نو 1-2 کلامونه به نور هم را سره شریک کوئ. مننه. چې غزل مطلع ده چې زما په زړه کې ډېر ورته وسواس و چې د چا و، زما په زړه کې ډېر ورته وسواس و چې د چا و، راپورته په دیوال باندې یو لاس و چې د چا و. مننه. زما په زړه کې ډېر ورته وسواس و چې د چا و، راپورته په دیوال باندې یو لاس و چې د چا و. یو سور کمیس په وینو یو خنجر ور سره پروت و، یو سور کمیس په وینو یو خنجر ور سره پروت و، تړلی په موږي پورې یو آس و چې د چا و.
په سر پورې شمه بلېدله ژړېدله، په سر پورې شمه بلېدله ژړېدله، یو ړنګ قبر د هغه غره نه پاس و چې د چا و. یو سور ګلاب یو سپین رومال د سیند څنګ ته پراته و. یو سور ګلاب یو سپین رومال د سیند څنګ ته پراته و، میخوار نه و د میو ډک ګیلاس و چې د چا و. تشکر. یو سور ګلاب یو سپین رومال د سیند څنګ ته پراته و، میخوار نه و د میو ډک ګیلاس و چې د چا و. چې ما ترې نه الهام واخیست او ما ترې نه رڼا هم په زړه کې مې یو نوم لکه الماس و چې د چا و. ډېر زبردست الهام وزیر صاحب. زړه خو مې غواړي چې بس تاسو سره ناست و او تاسو خپله ډایري ټوله راته ووایي، خو لکه وخت کم دی او د وخت قدر پکار دی، نو یو دوه کلمونه که نور هم را سره شریک کوي نو دا به ډېره مننه وي. مننه. پیریان دي، تعویذونه دي او پیر دی دایرې دي. پیریان دي، تعویذونه دي او پیر دی دایرې دي، دا خلک په څه ګرام دی چې اسیر دی دایرې دي. یو مونږه پښتانه ترېنه بهر ته وتی نه شو، یو مونږه پښتانه ترېنه بهر ته وتی نه شو، دا مونږه یو او دا زمونږ تقدیر دی دایرې دي. مننه. او چا داسې سحر کړی او چا داسې ظلم کړی، چا داسې سحر کړی او چا داسې ظلم کړی، د لاس نه مې چاپېره یو زنځیر دی دایرې دي. چا داسې سحر کړی او چا داسې ظلم کړی، د لاس نه مې چاپېره یو زنځیر دی دایرې دي. او زه وځم د دې ښار نه زما ساه پکې ډوبېږي، زه وځم د دې ښار نه زما ساه پکې ډوبېږي، د ښار په هر دیوال باندې تصویر دی دایرې دي. مننه. شکریہ. زه وځم د دې ښار نه زما ساه پکې ډوبېږي، د ښار په هر دیوال باندې تصویر دی دایرې دي. رواج، پښتو، حجره، کلی، وطن او لږه مینه. رواج، پښتو، حجره، کلی، وطن او لږه مینه، دننه پکې ناست الهام وزیر دی دایرې دي. ډېر کښله الهام صاحب. آخري یو کلام به بل هم را سره شریکوئ، بیا به خپله مرکه راغونډوو. مننه. شعر دی چې لکه ګلاب چې په ژړا وي او ګلاب وخاندي، او ګلاب وخاندي، زما په ژوند پورې زما د ژوندون باب وخاندي. دوی ته د دې ټوپک په پاڼه پاڼه ذکر شوی، په پاڼه پاڼه ذکر شوی، بچی چې بند په بند پرې پوهه شي کتاب وخاندي. دوی ته د دې ټوپک په پاڼه پاڼه ذکر شوی، بچی چې بند په بند پرې پوهه شي کتاب وخاندي. او زه چې ترې وخت نه وخت د خپل زړګي تپوس وکړم، زه چې ترې وخت نه وخت د خپل زړګي تپوس وکړم، هغه د دغه سوال پیدا نه کړي ځواب وخاندي. داسې دعا مې بېګا غره حجرې ته هم وکړه چې، داسې دعا مې بېګا غره حجرې ته هم وکړه چې، شپېلۍ د شپون په خوله کې ویر وکړي رباب وخاندي. ملګري ټول ترېنه یوې ګونګې جزیرې ته لاړ شي، ملګري ټول ترېنه یوې ګونګې جزیرې ته لاړ شي، الهام چې ستړی شي په منځ کې د دریاب وخاندي. واه واه، ډېره مننه الهام وزیر صاحب. زړه مې غواړي چې بس تاسو سره ناست او شعرونه وي او بس تاسو یې راته وایي، خو لکه د وخت کامې دی. زموږ مینوالو ته وې په آخره کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ پیغام خو به دا ورکو چې مینه دې وکړي په خپل منځ کې یو بل سره، او د نفرت نه دې ډډه وکړي. د چا په منځ کې چې تربګنۍ دي، دشمنۍ دي، هغه دې څه آسان حل ورته پیدا کړي. بس مینه ده په دنیا کې چې د مینه نه د دنیا هم جوړه شوې ده، او په مینه سره به د دنیا خورو هم
او په نفرتونو باندې څه چا کورونه نه ودان کړي دي او نه ودانېږي. بس مینه پکار ده، مینه، دا پیغام دی. ډیره ښه ده. ګرانو مینوالو، دا و الهام وزیر صاحب چې مونږه خبرې هم ورسره وکړې او شعرونه مو هم ورنه اورول. او اوس په اخره کې زه اریان د وړ سره د خپل کیمرامین سید انور عامر سره ستاسو نه غواړم اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.